قدرمنو نصاب د اهمیت په حواله باندې مختصر یو جریان دا وایم، ځکه موضوع د نصاب موضوع ده. نصاب اهمیت یې په دې کې دی چې د یو محصل، د یو طالب او د یو شاګرد د مکتب د هدف د ټاکلو دپاره لار او هدف ته د رسیدلو لار هغه نصاب ده. یو محصل چې خپل هدف ټاکلی چې زه به انجینر کېږم، زه به ډاکټر کېږم، زه به عالم کېږم او زه به مفتي کېږم، زه به حافظ کېږم، هغه هدف چې هلته وړاندې دی د دې هدف د رسیدلو دپاره لار چې د هغه نصاب دی. او دغه هدف ته د رسیدلو دپاره چې دا شاګرد و دا محصل و دا طالب هدف ته رسوي، هغه شار و مسؤلیت یې د قدرمن استاد په غاړه باندې دي. او دا دواړه موارد چې دي، که استاد دی که نصاب دی، الله جل جلاله موږ ته په خپل کتاب مقدس کې ذکر کړي دي. کوم آیات چې ما ووایه، الله جل جلاله دا مسلمانانو ته وایي ما پر تاسې باندې احسان کړی دی په دوه شانو باندې، چې پیغمبر مې درته رالیږلی دی، بعثت د پیغمبر مې کړی دی. هغه پیغمبر چې دی هغه پر تاسې باندې د قرآن آیاتونه وایي، ستاسې تزکیه کوي او تاسو ته د کتاب علم درښیي او تاسو ته حکمت درښیي چې سنن پیغمبري دي. نو دوه شان دلته راغله چې یو نصاب دی بلکې استاد دی. دا دواړه د الله جل جلاله په کتاب کې ذکر شول. همداسې مختلفو مواردو کې د قرآن عظیم شان چې وګورو، الله جل جلاله پیغمبرو کې کتاب دواړه یو ځای سره یادوي. تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. تبارک الذي نزل الفرقان على عبده، عبد پیغمبر علیه السلام دی، استاد دی، فرقان چې دی هغه نصاب دی او کتاب دی. الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. دلته بیا کتاب او پیغمبر دواړه یادېږي. نو قرآن عظیم شان د رب جل جلاله د خوا څخه مبارک نصاب او محمد علیه السلام د الله جل جلاله د خوا څخه د انسانیت لپاره استاد. نو استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم او نصاب قرآن عظیم شان. د پیغمبر نیابت هغه قدرمن استادان کی. تاسې قدرمن استادان دا احساس په ځان کې پیدا کړئ، دا فکر وکړئ چې موږ دلته چې په دغه مقدسه وظیفه چې استادي باندې مصروف یو، نیابت ته چا څه لرو؟ نیابت پیغمبري لري. که زه دا مسله لږ داسې پسې ورده کړم چې الله جل جلاله د پیغمبرانو وارثان هغه علما ګرځولي دي، ان العلماء ورثة الانبیاء. اوس په دې پیغمبرانو کې مهم اړخ خو د دې دا و چې دیني اړخ ته توجه کوله، توحید دی، رسالت دی، آخرت دی. خو د دې تر څنګ یې دنیوي چارې هم سنبال کړي دي پیغمبرانو. وعلمناه صنعة لبوس، د داود علیه السلام دا شان و چې زغرې جوړولې. او د عیسی علیه السلام په شان کې چې راځي وابرئ الاکمه والابرص، دا د صحت چارې د ده په لاس کې وي. د نوح علیه السلام په شان کې چې راځي واصنع الفلک باعیننا، دا کښتۍ د الله جل جلاله تر نظارت لاندې جوړه کړه. الله پاک ورته وایي نو کښتۍ جوړول، صحت ته کار کول، زغره جوړول، دا اعمال پیغمبرانو سرته رسولي دي. نو د الله تعالی جل جلاله کتاب قرآن عظیم شان قدرمنو استادانو د دواړو علومو څخه ډک دی، هم دنیوي علوم هم اخروي علوم. دا دواړه د الله تعالی جل جلاله په کتاب کې موجود دي. که صحت غواړې هم په قرآن کې شته، که زراعت غواړې هم په قرآن کې شته، او که تجارت غواړې هم په قرآن کې شته، که اقتصاد غواړې هم په قرآن کې شته. نو زموږ ستاسې د نصابونو سرچشمه هغه د الله تعالی جل جلاله عظیم کتاب قرآن عظیم شان دی. او زموږ ستاسې د استازۍ سلسله دا سید رسول محمد علیه السلام ته پورته کېږي. نو د انسانیت د تربیه دپاره، د محصل د تربیه دپاره دوه شان ډېر مهم دي، چې یو استاد دی بل نصاب دی. نننی مجلس د نصاب په اړه باندې، د معیاري نصاب په اړه باندې جوړ دی، چې معیاري نصاب څومره ونډه لري د افغانستان په پرمختیا کې، د افغانستان په بیا جوړونه کې. دلته خو هدف ظاهري داسې معلومیږي چې موږ افغانستان څنګه باید جوړ کړو، خو د دې تر څنګ مهمه دا ده چې موږ نصاب څنګه معیاري کولی شو، څنګه وکولی شو چې نصاب معیاري کړو. نو دغه قدرمنو استادانو چې څه لیکلي دي، څه وړاندیزونه یې دي، واقعیت ښه وړاندیزونه دي. که دغه وړاندیزونه عملي سي،
زموږ په نصاب کې به موږ ډېر ښه روان سو او د ډېرو مشکلاتو او ستونزو څخه به خلاص سو.